بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ناصر جمال. پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې موږ راغلی یو عیسی خیل حمید ته. دا یو ډېر اهم علاقه ده او دې ځکه اهم شخصیات هم دي. د دې سیاسي تګودو دلته ډېر زیات دي، سیاسي هلې ځلې دلته ډېر زیات دي، خو هلې ځلې وجوهات چې دي هغه په اهم شخصیاتو سره وي. نن زموږ د دې پروګرام میلمه چې کوم دی هغه یو ډېر دروند د پی ټی آی یو ډېر اهم سرګرم رکن دی او ډېر کافي هلې ځلې د هغې په خپل علاقه کې بلکې پوره تحصیل پېښور کې چې دی د دې هلې ځلې د چا نه پټې نه دي. محمد شعیب صاحب دی، راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او د دې مسایل او د هغې سیاسي بیکګراونډ باره کې ترې معلومات واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب ډیره مهرباني ستاسو د چینل او ستاسو چې تاسو راغلي او موږ هم دونه عزت راکو او زموږ د علاقې چې کوم مسایل دي د هغې باره کې تاسو دونه وریډي او تاسو دونه تاسو ته احساس دی. ډیره مهرباني جي. الله مې زر وکړي. ډېر مهرباني. محمد شعیب صاحب، د دې سیاسي بیکګراونډ تاسو پی ټی آی سره تعلق ساتي؟ جی سر. او ډېرې زیاتې هلې ځلې دي ستاسو، ډېر زیات اکټیو یې. جی تھینک یو. بیکګراونډ هم څه دی؟ بیسیکلی دا ده چې سر زه خو لږ سوري ستاسو خبره کټ کوم. ستاسو ماشاءالله ویل کوالفاید هم یې، تعلیم لحاظ سره هم زموږ د ناظرینو ته لږ غونتې ووایي او هغې سره سره سیاسي بیکګراونډ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سره خو دغه وشو. زما داسې ده چې سر چې څو پورې د ایجوکیشن تعلق دی نو ما ماسټر انټرنیشنل ریلیشن کې کړی دی ماشاءالله. او د دې نه دا و چې مخکې زه یو ملټي نیشنل کمپنۍ کې مې کار کولو، هغې نه پس زه پکې مختلف ملکونه مې کتلي دي. د تایلینډ شو، دوه درې ځل داسې چکر مکر والی، ملیشیا ته هم کتلی دی، یو ای ته تللی راغلی یو، دبۍ مبۍ ته ورسره امریکا یو ځل دوه درې تللی راغلی یم. نو لکه لږ ډېر انټرنیشنل ایکسپوژر هم راته شته او نیشنل خو ماشاءالله ګرځېدلي په دې ملک ډېر زیات مختلف جینو کې هم ټریننګ سیشنز شوي دي په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې. نو دا غټ غټ ښارونه چې د دې هم راته ایکسپوژر شته. او بیا دا دی چې زما پولیټیکل بیکګراونډ دا دی سر چې زما والد صاحب کوم نو هغې سیاسي هلې ځلې شروع کړی وې په علاقه کې او هغې دوه درې ځل د یونین کونسل ممبر هم پاتې شوي دي او ماشاءالله د هغې دونه خدماتو د علاقې دپاره. زموږ تاسو ته به پته وي چې زموږ د علاقه چې ده نو دا زرعي علاقه ده. نو په دې کې د زراعتو ډېر کون کېږي او زموږ د اوبو مسایل وي، زموږ د ډرینیج مسایل وي. نو زما والد صاحب چې نو هغه به د دې اوبو ډېر څو پورې چې هغې د الله تعالی وبخي او الله دې ولې جنت ورکړي چې هغې څونه پورې ژوندي وو. نو دا زموږ د یو څو درې څلور کلي داسې وو چې د دې د اوبو د مسلې به نه پیدا کېږي، ځکه چې هغې به دې به ډېرې منډې تړلې والې او د اوبو مسلې چې به کله هم راتله نو هغې به حل کوله. هغې دپاره به شاول راوستلو، هغې دپاره به مزدوران لګولو، نو د علاقې سپورټ سره به هغه تله او دا مسلې به حل کول. نو خلک ته ډېر خوشحاله او یو خو جمع جرګه چې په علاقه کې کومه وه نو هغه به هغې کوله او سوشل ورک د هغې ډېر زیات و. نو زه چې نن سبا که زه ځان ته څه ویم او زه څه یم نو زه خو څه ویل نه غواړم، ډېر ورکوټې غوندې دغه باندې یم، خو لکه زه چې دا نن کوم ځای کې یم په کوم مقام تاسو بلکل ایگزیکټلی نو دا د خپل والد صاحب د وجې او د هغې نه متاثره یم او د هغې د خدماتو نه او د هغې نه پس ما دا منډې تړلې شروع کړو. لکه چې څو پورې هغې حیات نو ما لږ ډېر دغه کولو د ان پي کې لږ یو سی په صدر جنرال سیکرټري پاتې شوم. خو کله چې هغې بیا لکه دغه شو زه لږ اکټیو په پالیټکس ته رالم نو بیا مختلفو عهدو باندې په یو سی سطح باندې د ټول په سطح پاتې شوم. بیا پکې یو ځل امریکا نه رالم، ما دا خیال چې زه به واپس ځم او دلته زموږ ارباب جانداد دی، خدای ښه لري، زموږ چې کوم ایم پی آی دی اوس هم هغه وخت کې هم زموږ ایم پی آی زموږ خو حلقت نه لږه غوندې دا یو څو کلي جدو، خو بیا هم زموږ لکه ډېر منډې تړلې ورسره موږ هم والو، هغوی به زموږ ډېر خیال ساتلو، ځکه چې ما به د عمران خان کومه نظریه ده نو هغه به مې فالو کولو او د هغې دپاره به مې منډې تړلې والې. نو هغې زه کنوینس کړم چې ته الیکشن وکړه د پي ټي آی په ټکټ باندې د ټاون او زه خدای شته په دې دغه نو ما یاره زه ټیک ده چې څونه زما نه خدمت کېږي زه کوم، خو زه لکه الیکشن ته ډېر دغه نو خو بس هغې بیا مجبوره کړم. نو والد صاحب ما لړي الیکشن یې کړی وی نو بس موږ ته خو یو لاره جوړه وه
نو بزم رالم الیکشن مې وکړو د پی ټی آی په ټیکټ باندې. دا تاسو د 2010 خبره کوي چې جانداد صاحب تاسو سره دغه کو پی ټی آی ته راوړی؟ نه پی ټی آی ته خو زه خیر 2010 کې راوخته وم، خو لکه د الیکشن چې دا خو 14-15 کې تاسو بیا بالکل 14-15 پورې چې دینو تاسو یو ماین سیټ جوړ شو چې را ټیک ته الیکشن بالکل ایگزیکټلی دغه وخت پورې چې د عمران خان کومه جلسه به کابل اور کې وو کې اسلام آباد کې به کدلته کې لوکل بدم په کې پی کې کې و نو هغه مونږه د مرګرو سره د یونین کونسل د ما ډېر ښه مرګري دی او هغې به په ترو باندې به مونږ تلو او مخکې نه د یونین کونسل مرګري راپسې لګېدلي وو چې یاره پی ټی آی ته راشه الریډي زما ممبرشپ و خو لکه پارټۍ کې ایکټیو پارټیسپیشن مې نو بیا پارټي جوین کړه 2010 کې. هغې نه پس بیا په مختلفو عهدو پاتې شو، بیا هم پکې د ټول الیکشن وکړو. الله تعالی راله کامیابي راکړو د عمران خان په دغه باندې، ځکه چې عمران خان یو ښه لیډر او خلکو هغه له موټ ورکول او موږ خپل خدمات هم لږ ډېر په کلي علاقه باندې وو. زه خو دغه خبره کوم چې زه ایون کله الیکشن ته راغلم او ما الیکشن کولو نو زما منډې او هلې ځلې وې، خو زما نوم هغه نو زما نوم چې دی نو دا د پلار د وجې و چې ما به کوم ځای ته به هم لاړم او کوم ځای کې به هم دغه کو خلکو ته به مې چې هغه وې مانو زما له به ریسپیکټ او ریګارډ راکول او هغه ووټ بینک هم د هغې د وجې زیاتره د عمران خان د وجې الله تعالی کامیاب کړو. دا غټه خبره یې جي دا خپل چې څومره دغه وي هغه سړی خپل والدین او دا هیرین دا ډېره غټه خبره. محمد شعیب صاحب ستاسو د حلقې مسایلو باره کې که موږ خبره کوو نو حلقې مسایل چې دی بل ترتیب که موږ خبره کوو نو دلته کې د تعلیم صورتحال سره ستاسو د عیسی خیل زموږ چې د عیسی خیل کم ویلیج کونسل دی چونکې ما تاسو خبرو کړه په یونین کونسل سره هم پاتې شم په ټاون باندې ایون د ټاون نه د پی کې 8 هغه وخت چې کوم د هغې فوکل پرسن هم پاتې شوی یم جی. نو زموږ د تعلیم دلته کې خو مایا ډېر ښه دی او ماشومان ډېر ماشاءالله ټیلنټډ او قابل هلکان دي او جینکې دي، خو بدقسمتۍ نه زموږ د هلکانو دپاره خو هغه فیسیلیټیز او هغه چې کوم دغه د ایجوکیشن انسټیټیوټس دي هغه شته، خو د جینکو دپاره ډېر کم دي. جینکو دپاره لکه اوس فرض کړه سکول لیول باندې خو زه بیا هم صحیح ده، خو که هغه های سکول ته لاړه شي نو په علاقه کې داسې خاص دغه نشته او هغه غریبه طبقه بالکل غریبه طبقه د بار څوک ایستل هم نه غواړي. ظاهره خبره چونکې د پښتو معاشره کې هم په ماشومانو باندې جینکو باندې خلک دونه دغه نه ساتي د تعلیم، نو هغې سره زموږ جینکې ډېر تیز دي ماشاءالله، خو پاتې کېږي د دې وجې چې هغې ته هغه ایکسس نشته ایجوکیشن ته. لکه میډل سکول زما په کلي کې شته، یو وخت کې پکې کالج راتلو ما دلته خبره م وکړه او ارباب صاحب دی الله ښه لري هغې ایون هغې دپاره اپروول هم اخیستو د چې کله پرویز خټک صاحب وزیر اعلی خو بدقسمتۍ نه چا ځای نه ورکولو، بیا زموږ ملکانه وه په هغې باندې ما څه کسان کنوینس کړه، بیا د هغې د لارې مسله جوړه شوه. بیا هغه خلکو چې دی نو د ذاتي اختلاف د وجې زما خپل خلک دي خدای دې ښه لري، خو بس هغې هغه شی ونه کړو بالکل نو موږ هغه دغه کې مقصد کې کامیاب نه شو. یعنې که موږ دغه ډګري کالج او هغه هم د کلي ته راوړی وي نو زموږ د کلي او زموږ د علاقه چې دا به ډېره مخکې هغې سره تللی وه، ځکه چې زموږ اوس دې وخت کې یو ډګري کالج دی په دغه کې په ناقۍ کې، نو هغې باندې دونه برډن دی چې هغه ورلوډډ دی، د ماشومانو ته هغه دغه نه میلاویږي ځکه چاته اډمیشن میلو نشي خوارانې پاتې شي. او پېښور ته چې بیا ځي نو پېښور ته ظاهره خبره چې دلته کې دې ځای نه تلل لږ ډېره مسله ده د جینکو بالکل، نو ګاډي خو داسې ځي راځي نه چې دا مسایل زموږ دي. که فرض کړه دا بي آر ټي دي شروع کړې ده چې دا زموږ د ډسټرک چې کوم دا روټ دی چې کوم د حاجزۍ ټچ کوي او چې کوم ډسټرک 400 ټچ کوي، نو که دې ځای پورې د دې روټ اپروول راشي د بي آر ټي نو زموږ د جینکو ته به ډېرې اسانۍ پیدا شي او هغې ته به د تعلیم لږ اسان ایګزیکټلی او هغې به پېښور ته تله راتلل هم اسان شي. نو دا ظاهره خبره چې دې وخت کې موږ سکول یا کالج دلته ولا نه شو راوړی، خو کم از کم چې موږ ته یو فیسیلیټي داسې وي چې هغې ته ایکسس اسان شي نو بیا به هم دا تعلیم دا چې کوم مسلې دي دا به حل شي. ټیک شو جي. د روډونو دلته صورتحال څه دی جي؟ روډونه خو ماشاءالله وغیره بالکل جی په دې باندې کوڅو کې مسلې لږ ډېرې شته، خو وخت سره سره حل کېږي. ظاهره خبره چې وخت سره سره ترقي کېږي نو کوڅې هم ښه کېږي، خو روډونه دا دي زموږ چې مخکې زموږ ایم پی ای او دا د بلې پارټۍ نو بیا چې کله ارباب جانداد راغی زموږ د علاقه ارباب جانداد سره شوه
نو ماشاءالله د روډونو مسلې زموږ ډېره حده پورې حل دي. دا مین روډ خو ډېر ښکلی دی او ماشاءالله دو سرباب جاندار جوړ کړی دی. دې نه علاوه مخکې چې دی نو ما ته یو موقع میلاو شوې وه چې زه کله ټول ممبر وم نو الله دې ښه ساتي د جماعت اسلامي چې کوم عنایت خان دی نو هغه لوکل ګورنمنټ منسټر نو د هغې چې کوم پی ایس دی هغه ما ډېر ښه ملګری کلاس فیلو دی نو ما هغې ته یو ریکویسټ کړی نو هغه ریکویسټ هغې زما آنر کړو او د دې کلي نه ګیر چاپېره یو روډ دی د هغې اپروول یې راله ورکړو 1 کروڑ 80 لاک روپۍ په هغې خرچه راغلی و هغه راته هغې کړی نو حالانکه هغه د بلې پارټۍ والو خو زه د هغې شکرګزار یم چې هغې دا ناظرین زه دا خبره بار بار تقریبا هر یو پولیټیشن زه چې کله ویډیو کوم که هغه د ایم این ای کوم که ایم پی ای کوم که میر کوم که چیرمین کوم زه دا خبره کوم چې د ایم این ای ایم پی ای فنډ یا د واپډا نه ټرانسفارمر راخیست یا مطلب دا چې د ګیس نه چې دی نو ګیس ډپارټمنټ نه د ګیس کار کول دا د هغې کمال نه زیات چې دی دا د هغه علاقې چیرمین کمال وي چې هغه وغواړي هغه به دا کار ترېنه روغواړي یعنې ایم این ای کله هم چاته ور نه ډبوي چې راشه ما ته د کار ووایه چې تا له زه څه درکړمه نو دا خوشنصیبي وي د هغه حلقې چې هغه دقسې دغه وکړي د صحت باره کې چې تاسو بي ایچ ای وغیره شته یاره زموږ بیچو بالکل شته جي په د سید آباد بیچو دا زموږ ته چې کومه د ټولو نه جوخته بیچو ده ورسره زموږ ګلبیله یونین کونسل کې یو ګلبیله کې ده نو د سید آباد بیچو کې هم ماشاءالله کار ښه روان دی او اوس چې دي نو هغه بیسک فیسیلیټیز پکې لږ ډېر ښه شوي دي خو بدقسمتۍ نه زموږ دلته کې چې کومه ډاکټره ده مخکې لږ غونته کې هغې کمزورۍ وي خو بیا ما ورپسې منډې تړلې والې او هغې زما نه هغه وخت کې لږ خفګان مفګان هم وکړو خو خدای دې ښه ساتي زه دا نه وایم لکه یو فیمیل ده چې هغه اوس د حیات آباد نه راځي او دلته ډیوټي کوي نو ډېره ښه خبره ده نو هغه بیا ښه وه هغه ریګولر شوه د منسټر صاحب په ترو باندې تیمور جګړه او د ارباب جانداد په ترو باندې چې ما هغې په دې باندې کنوینس کړه چې یاره دا میډم چې ده نو دا خو لږ ډیوټي کمه کوي نو ښه هغه ماشاءالله بیا ډېره ښه ډیوټي کوله خو اوس بدقسمتۍ نه بیا داسې شوي دي چې هغې ځان له جنرال ډیوټي لګولې ده په ناصر باغ کې ده که چېرته هلته خپل نیر بای چې کوم سټیشن دی هغې باندې لګولې ده او سیلري هغه زما په بیچو والي او ډیوټي اوس هلته کوي نو دا زموږ د یو ډېر بدقسمتي دي چې په دې باندې مونږ لکه دغه نه شو کولی نو دا به ستاسو داخل کې څه به کوي نو دا اوس شوي دي دا یو هفته نیمه ټایم وشو نو په دې باندې باب صاحب سره لګیا بالکل ها او زما کوشش دا دی چې انشاءالله دا مسله حل کړو ٹھیک دی جی بالکل صحیح ده نکاسي صورتحال محمد شعیب صاحب نکاسي داسې ده جی چې ما کله پرویز خټک صاحب وزیر اعلی نو زموږ هغې سره یو میټینګ او اریګیشن والی راغوښتي وو جی نو ما هغه وخت کې مغې ته دا یو هغې وي چې ستاسو څه مسایل دي نو مې چې زموږ د کلو علاقو دوه غټې مسایل دي زموږ یو د اریګیشن مسله ده او یو زموږ د نکاسۍ مسله ده جی بالکل اریګیشن چینل چې دي دا اکثر خوله کې شګه راشي او دغه راشي بند شي بالکل نو هغې دپاره خو دا شاول ماول راشي دغې کې خو دا ډرینیج سیسټم چې دی سوري نو دا نکاسۍ چې کوم دغه د نظام دی نو دا خلکو پکې انکروچمنټ ډېر کړي دي خلکو پکې کورونه جوړ کړي دي او هغه عرابونه چې کوم ورته وایي بالکل هغې د پاسه راغلي هغې د پاسه آبادۍ کړي دي هغه بند شوي دي د هغې اړه څوک تپوس نه کوي نه د هغې د صفایۍ خیال شته نو اوس خو ارباب صاحب د لږ ډېر هلې ځلې کوي خو لکه اصل مسله دغه نه ده هغه ته خو به ډرینیج سیسټم به صفا خو به کړي نکاسي خو چې څو پورې هغې باندې آبادي شوې د آبادۍ سره به څه کوي چې څو پورې دا آبادۍ او دا مسلې وي نو زمونږ چې سیلاب راشي خدای مکړه یا ډېر بارانونه وشي نو زموږ کورونه ټول په اوبو کې ډوبېږي د دې وجې نو موږ له پکار چې په دې دوو شیزونو ډېر کار وکړو چې یو لکه زه ټیک د زراعتو دپاره اوبه ضروري دي خو بیا د باران او د دغه دپاره سیلاب دپاره د عرابونو سیسټم په دې باندې چې کار زموږ حکومت وکړي د پی ټي آی نو انشاءالله چې دا مسلې زموږ حل شي نو زموږ ډېر حده پورې بل نه به روډونه خرابېږي نه به دغې کې اوبه خرابېږي روډونه خو دې سره خراب شي چې اوبه ودرېږي کورونه هم ورسره تباه شي خلکو ته هم نقصان وشي فصل ته هم وشي بالکل جی بالکل حقیقت بیماریانې راشي هغه ډنډ کې نه جوړ شي او هغې کې بیا شل قسم د هغې سایډ افیکټ شي ګیس دغه شته دی ګیس د الله فضل د نور عالم خان چې کله د پیپل پارټۍ په دور کې نو هم ګیس راوستی و اوس خو خیر په ګیس باندې خاص کار نه دی شوی تاسو ته پته چې ګیس شارټېج خو فیډرل او پروینشل چې دی ایگزیکټلی نو د ګیس دغه مسلې لږ ډېرې شته او شارټېج هم راځي او لږ لو پریشر مسلې هم راځي خو اوورال چې دی نو زموږ علاقې ته ګیس راغلی دی ښه دی بل دې سره د بجلۍ مسلې دي
ترانسفارمر وغیرہ بالکل هغه چې دی نو ارباب جانداد د خدای ښه لري. نور عالم خان خدای دې ښه لري نو زموږ خو د پاټۍ نه تللی دی خو دا ده چې په خپل وخت کې چې کله هغه په دې پاټۍ کې نو ما کم از کم په دې علاقه کې یو 15-20 ټرانسفارمر یې کړي چې پای کې څلور 15 شپږ خو صرف زما کلي ته کړي دي او دغسې ارباب جانداد دې مراله کړي خداداد خان د خدای ښه لري هغې مراله کړي دي. محمد شعیب صاحب کوم ایم این ایم پی تاسو زیات سپورټ کوي د چا نه زیات خوشحاله یې؟ یاره ظاهره خبره زه خو ارباب جانداد زما ایم پی ایم دی او زما ورسره ډېر ښه اټیچمنټ داسې دی چې لکه هغه ما دا نه ګڼي چې زه یو ورکر یم یا د پی ټي آی یو سپورټر یم. هغه چې کله ما چا سره ملاوي یا چاته وایي دا زما وراره دی او جنو الله دې هغه عزت وکړي هغه زموږ ډېر عزت کوي او موږ هم ډېر عزت کوو زموږ مشر دی او لکه داسې نور عالم خان سره زموږ ډېر ښه تعلق و ډېر کلوز و راته د هغې نه مخکې ساجد نواز و الله دې ښه ساتي ساجد نواز سره هم ډېر ښه تعلق. فرق څه محسوسوئ ساجد نواز نور عالم خان؟ یاره نور عالم خان او ساجد نواز کې دا فرق دی چې نور عالم خان خوش قسمتي به زه وایم چې دا وګڼو چې د هغه داسې خوش قسمتي وه چې کله پیپل په دور کې وم هغه ته فنډونه ډېر ښه میلاو شو کارونه یې ډېر ښه وکړه او چې کله پی ټي آی راله او دی ایون ایم این ای نو الیکټ شوی مخې سرې ورته فنډونه ورته ریلیز شو د پی ټي آی طرف نه سیم طرف نه پرویز خټک صاحب طرف نه چې کوم شولو نو د هغې نه زیات ورته اختیارات میلاو شو ایگزیکټلی نو هغه لږ خوش قسمته دی او ساجد نواز جي صاحب چې دا ډېر ښه انسان دی یو زه به یم چې په دې وخت کې یو ایډیالوجي ده د پی ټي آی خو بدقسمتي نه د هغه بدقسمتي ده چې کله ایم این ای نو هغه وخت کې اپوزیشن کې څه ورته میلاو نه شو چې کله د پی ټي آی دور رالو نو هغه وخت کې هغې الیکشن ونه کړو نو بس بدقسمته به یې وګڼم ګینې نو ډېر ښه انسان دی تبلیغي سړی دی هر وخت کله عاجزه طبیعت سړی که په سړک ورسره میلاو شي په ځمکه کښېني که نه چېرته په پي سي کې میلاو شي در سره په دغه ایگزیکټلی بل زه به دا ووایم چې نور عالم خان هم زه داسې ګڼم چې ایز ا هیومن چې دی نو ډېر ښه انسان دی بالکل لکه ته ورته لکه دا دی چې نیغ دی بالکل خلکو ته خبرې کوي ستغه خبرې دي خدا دې چې زړه نه ښه دی خو بله خبره چې ستغه خبرې کوي او ستغې خبرې ورته وکړه ستا خبرې موړي دا پکې نشته چې ستا خبرې نه وړي ما سره ډېر ځل داسې شوي دي چې ما ته ستغې خبرې کړي ما هم ورته الټه کړي دي بالکل خو زما عزت همیشه کړی دی خو بس بدقسمتۍ نه اوس یو بل طرف ته تللی په دغې مونږ هم لږ پریشانه یو. ډېره مهرباني ستاسو محمد شعیب صاحب چې تاسو زموږ پروګرام سونای صاحب ناصر تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني ستاسو د ټي وي د چینل پښتو چې کوم چینل دی د هغې او ستاسو مو ډېره مهرباني او انشاءالله امید لرم چې تاسو به داسې پروګرامونه کوئ زموږ چې کوم د علاقې مسایل دي په دې باندې به بحث و تکرار کوو انشاءالله او د هغې حل به وکاږو. ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ سونای صاحب. ناظرین دا زموږ محمد شعیب صاحب عیساخیل حمید سره د دې تعلق دی خو زما په خیال د دې نه اهم خبره دا د پی ټي آی سره د دې تعلق دی او د ده خصوصیت به زه دا ووایم چې پی ټي آی نه علاوه دې فایدې روچتوي د یو ځای نه بل ځای نه او خپل د حلقې له راوړي ډېر دروند ډېر خوږ الفاظو کې ډېر دروندوالی زه وایم خوشنصیبي وي دغه علاقې چې کوم انسان لکه کومو خلکو له خدای تعالی یو داسې مشر ورکړي چې هغه د خپلې علاقې دپاره خپل حلقې دپاره دقسې مفکري دومره فکر کوي چې څومره محمد شعیب صاحب کوي. اجازه غواړو ډېره مننه.